پولیس سوخته د دنیا پاینول دویمه برخه. دی مسکی شو ویل ووایه چې تیل نه لرم ښاغلی نستوه. د دوه ملګرو له جملې څخه یو په مسکا سر له خپل جیب څخه بل تابلیت کار راویست او د پیغور په ډول یې وویل چې دا دی واخله 8 لیتره تیل. دا ځل پرته له دې چې ووایم نه یې اخلم وامې خیسته او خولې ته مې واچوله. دومره ترخه وه چې پوښتنه مه کوئ. څو ګیلاسه چای مې ورپسې وڅښه او وروسته داسې حس راته پیدا شو چې هېڅ خبره نشته او فکر مې کاوه چې مخکینۍ ستوماني له دروغو پرته بل څه نه وه. د هغه ماشین په څېر شوم چې کلونه وروسته دویم ځل روښانه شوی وي. خپل ټول قوت او پر ځان اتکا مې بیرته ترلاسه کړه. په ځواکمنه توګه مې د ساعت خواته وکتل چې د شپې 2 کم بجې دي. رئیس ته مې وویل زه ځم سټوډیو ته. ویل ورځه لاړ شه. کله چې لاړم ګورم چې د خپرونې څو تنه میلمانه هم راغلي وو. خپرونه مې په ډېره ښه او ځواکمنه توګه پای ته ورسوله. تر دې حده قوي خپرونه وه چې د بابا جانیانو ټیم یې ډېر قهرجن کړی و. کله چې له سټوډیو څخه سرخي خونې ته د رئیس څنګ ته راغلم ګورم چې د خپرونې په شمېره باندې د رئیس دفتر ته پرله پسې څو زنګونه راغلي وو. چې څنګه دننه شوم رئیس په مسکا راته وویل اتاله بیا د انقلاب رامنځته کړی دی. له خپرونې 2 ساعته وروسته دفتر ته تلیفون ته پرله پسې زنګونه راتلل. په سرخي خونه او د حرارت په لوړه درجه کې د تابلیت کا نشه یو ځل بیا ډېره توده او ځواکمنه شوه. خپل موټروان ته مې زنګ وکړ او ورته ومې ویل چې مور ته مې زنګ ووهه او ورته ووایه چې نن شپه بیا هم نستوه کور ته نه راځي، کار لري. ته هم خپل کور ته لاړ شه، زه نن شپه هم په دفتر کې پاتې کېږم. موټروان مې ډېره جالبه خبره وکړه. ویل مدیر صاحب پرون دې هم مور پوښتنې کولې چې نه پوهېږم په نستوه څه شوي دي، ولې دا ډول دی؟ پرون یې حالت ډېر خراب و او تر ډېره ویده و. څه ورباندې شوي دي؟ غوره ده چې کور ته لاړ شي مدیر صاحب. زه ورته په غوسه شوم. ورته ومې ویل زما په کار کې ستا کار نشته. تلیفون مې غلی کړ او بیا مې هم د تېرې شپې په شان تر سهاره په ډېر خوند تېره شوه. شین چای د تابلیت کا نشې خپل ټول تاثرات او خوند درلود. دا سهار خواته نشې بیا زور واخیست او پر ټول بدن باندې مې د ژور درد څپه بیا خوره شوه. وروسته بیا له خپل موټروان سره د کور پر لور روان شوم. موټر ته راپورته کېدو سره سم د درانه خوب څپره باندې راغله. د کور دروازې ته له نږدې کېدو سره سم موټروان ویښ کړم. په ډېرې ستړیا سره کور ته دننه شوم او مور مې وپوښتل په دې 2 ورځو کې د بیخي بدلون کړی دی، په تا څه شوي؟ ځواب مې ورکړ مورې ډېرې پوښتنې مه کوه، په دفتر کې مې کار ډېر و، ستړی او ستومانه یم، ویده کېږم. وروسته ویده شوم. بیا هم د تېر په څېر د مازدیګر 5 بجې وې چې مور مې ویښ کړم. اوس مې مور ډېره جدي وه، په پوره جدیت سره یې پوښتنې کولې. نستوه په تا باندې څه شوي دي؟ نه خبرې کوې نه ډوډۍ خورې او تر ډېره ویده وې، علت یې څه دی؟ ما ته د خبرو هېڅ حوصله نه وه راپاتې. ورته ومې ویل کارونه او بوختیاوې مې ډېرې شوي دي. مور مې راته وویل زویه ته خو په نورو وختونو کې هم بوخت وې مګر په دې ورځو کې بیخي بل ډول بوخت یې. د مور پوښتنو به داسې بده اغېزه راباندې کوله لکه په سر مې چې څوک په مرمۍ ولي. په غوسه مې ځواب ورکړ مورې ته څومره ډېرې پوښتنې کوې، پرېمږده آخر څه خبره ده؟ په څه پوهېدل غواړې؟ آیا په ما څه شک لرې؟ مور مې په خورا معنا لرونکې توګه وویل ستا په اړه هېڅ ډول شک نه لرم، خو د سترګو له څنډې په تجسس توګه راته کتل. له کوره ووتم. موټر چلوونکی مې بهر راته انتظار و. کله چې موټر کې کېناستم زما د موټر چلوونکو کتلو او حرکاتو بشپړ بدلون کړی و. بل ډول یې راته کتل. احساس مې کاوه چې د نوموړي کتل هم زما د مور د کتلو په څېر مینهناک او له زړه سوي ډک دی. په خپل موټر کې د نورین تلویزیون خواته روان وم. فکر مې کاوه چې هډوکي مې چا په ماشین کې زبېښلي او د ګنیو لرګي په څېر یې انرژي ترې ټوله کړې ده. ځان مې یو متحرک مړی احساساوه. د حرکت لپاره مې په وجود کې انرژي نه وه موجوده او دا تیاره هغه مهال خوره شوه چې زما خپرونه د خپل شهرت په وروستیو څپو کې وه.
او ورځ تر بلې د لیدونکو شمېر زیاتېده. هغه کسان چې تېره شپه د نن شپې خپرونې ته د راتګ او ګډون په پاره اړیکې نیولې وې د انګړ منځ د خپرونې لیدونکو څخه ډک و. وروسته د خپلې شعبې دروازې ته په داسې حالت کې نږدې شوم چې اصلا د حرکت لپاره هیڅ ډول انرژي زما په بدن کې نه وه پاتې. ومې غوښتل چې سرخي خونې ته د رئیس خواته ولاړ شم. ګورم چې د خونې دروازه تړلې او رئیس نشته. حیران پاتې وم چې څه وکړم. په همدې وخت کې د قنداغا بای په نوم یو شخص چې د رئیس ملګری و د سرخي اتاق څنګ ته راغی. هغه راته وویل رئیس خو نشته. ما ویل وضعیت مې ښه نه دی، امکان نه لري چې زه د خپرونه وچلولی شم. د پوښتنه وکړه څه در باندې شوي؟ ومې ویل بایي صاحب ټوټې ټوټې یم، حیران پاتې یم چې څه وکړم. رئیس ګورم چې یوه ټوټه ټابلیټ راکړي خو له بده مرغه هغه نشته او زه مجبور یم چې خپرونې ته لاړ شم. قنداغا بای موسک شو او راته یې وویل هغه څه یاد کړه چې پیدا نشي له ما سره چې هېڅکله نه خوارېږي. ګورم چې له خپل جیب څخه یې راویستله. ویې ویل دا له ورور سره دې شته؟ یوه دانه ګوله یې راکړه. له کوم ځنډ پرته مې سملاسي خولې ته واچوله. په ډېره بیړه یې راته وویل او لیونیه ټوله ونه خورې. دا خبره یې هغه وخت راته وکړه چې ما ګولۍ تر ستوني ښکته کړه او معدې ته ټیټه شوه. 10 دقیقې لا نه وې پوره شوې. ما داسې حس وکړ لکه تازه چې زېږېدلی او دې نړۍ ته راغلی وم. د یو مست اس په شان یوې او بلې خواته ګرځېدم. فکر مې کاوه چې د نړۍ تر ټولو قوي او توریالی انسان همدا زه یم. له ځان سره مې وویل اوس مهال زه کولی شم چې له 10 کسانو سره وجنګېږم. په بیړه د سټوډیو خواته لاړم. ګڼ شمېر خلک په خپرونه کې د ګډون په موخه راټول شوي وو. د صوفیانو ټولو مخالفینو او ملاتړو شتون درلود. کله چې سټوډیو ته ورسېدم خپرونه پیل شوه. جم و جوش او هیجان د خوښۍ وزرې غوړولې وې. بحث هر اړخیز، جالب او د لیدونکو د علاقې وړ و. د صوفیانو ملاتړو ویل چې خپرونه ودروئ، خو موږ له کوم بندیز پرته د خپرونې نشراتو ته دوام ورکاوه. په ښه زور کې پر مخ روانه وه تر دې چې د صوفیانو مخالفین او ملاتړي یو له بل سره نښتې ته نږدې وو، خو موږ اجازه نه ورکوله. د خپرونې د تلیفون شمېره چې تل به له رئیس سره وه او د هغې له لارې به مو له خلکو غوښتل چې په راتلونکو شپو کې به په خپرونه کې برخه واخلي. د نن لپاره خپرونه پای ته ورسېده. خوله مې ډېره وچه وه. شین چای او تودې هوا ته مې سخت زړه کېده. له سټوډیو څخه مې په بیړه د رئیس د کوټې په لورې حرکت وکړ. کله چې خونې ته ورسېدم هوا یې ډېره ګرمه او په زړه پورې وه. رئیس د اړیکو په ځوابولو چې په پرلپسې توګه د خپرونې شمېرې ته راتلې بوخت و. قنداغا بای چې زه کله ولیدم ویې ویل راشه چې نن د شپې خپرونې په خاطر یوه ډالۍ درکړم. ګورم چې یوه بله تابلیتکه یې راکړه. ما د همغه تابلیتکه په نشې سره په اسمانونو کې چکر واهه. ناڅاپي رئیس تلیفون غلی کړ. مسکی شو او ویې ویل ښاغلی نستوه، ستا د خپرونې د مراجعینو له لاسه په خدای بیخي لیونی شوی یم. دومره زیات زنګونه راځي چې اړ شوم تلیفون غلی کړم. څه دې کړي ښاغلی نستوه؟ ومې ویل هېڅ هم نه دې شوي رئیس صاحب، یوازې نن ډېر ستومانه او بېحاله وم. قنداغا بای ته د خدای خیر ورکړي خپرونې ته د راتګ پر مهال یو تابلیت راکړ. د همدې تابلیت له برکته خپرونه هم ښه منظمه او په ډېره چټکۍ مخته لاړه. رئیس وویل ښاغلی نستوه، سبا شپه دې په خپرونه کې استاد ظاهر دای مېلمه دی. هڅه وکړه چې سبا شپه دې هم بحث مخته یوسې. امکان لري خپرونه یو څه جنجالي وي، خو بیا هم ته ملا ورته وتړه. ما ویل سمه ده، خو رئیس صاحب اوس کور ته ځم، ځکه څو شپې کېږي چې کور ته نه یم تللی. له ټولو سره مې مخه ښه وکړه او ډېر خوښ وم چې په جیب کې مې یو بل تابلیت هم پاتې دی. له سرخي خونې څخه رابهر شوم. د دفتر انګړ ته راغلم. موټر چلوونکی مې د دفتر په انګړ کې ما ته په انتظار و. راته یې وویل مدیر صاحب کور ته ځې؟ هو ځم. له نورین څخه مو حرکت وکړ. موټر چلوونکي ته مې وویل چې د حیدر سلیم هماغه سندره پرېږده. د موټر ښیښې پورته کړه او بخارۍ هم روښانه کړه. ویې ویل مدیر صاحب څه وایې؟ په دې ګرمۍ کې د موټر بخارۍ روښانه کړم؟ ورته ومې ویل هو. ویې ویل زه خو له ډېرې ګرمۍ څخه مرم او ته؟ ما ورته وویل ورته د خپل کور څنګ کې کوز شه او کور ته دې لاړ شه، موټر ماته راکه. نن شپه خپله ځم. کور یې قلعه وزیر کې و.
دی مې د کور څنګ ته ښکته کړ او موټر ته زه خپله کېناستم. د موټر ښیښې مې بندې کړې، بخارۍ مې روښانه کړه، هوا ډېره ګرمه شوه. د حیدر سلیم سندره مې ښه په لوړ غږ پرېښوده او په چټکۍ سره مې حرکت وکړ. زړه مې ونه شو چې کور ته لاړ شم، ځکه خو بېرته د شارن او پخوا راتاو شوم. وروسته قلعه بدخلا، کلله پشتې، تایمني، خیرخانې ته هم ولاړم. بالاخره د کور پر لور روان شوم، په داسې حال کې چې د بدن له خولو څخه مې د موټر څوکۍ لنده شوې وه. د شپې 12 بجې کور ته ورسېدم. مور مې دروازه راته خلاصه کړه. خوبه وړې وه. کله چې له موټر څخه ښکته کېدم ویلېدم او ویې ویل په تا څه شوي؟ په ټول بدن دې خولې را روانې دي. موټر دې هم دومره ګرم دی چې حرارت یې تر ما را رسېږي. ومې ویل هېڅ شی نه دي شوي مورې. ومې غوښتل چې مور ته مې معلومات ورکړم. ورته ومې ویل ځه چې له حویلۍ څخه خونې ته لاړ شو، هلته هر څه درته وایم. کوټې ته چې ورسېدو ورته ومې ویل مورې وزن مې ډېر شوی دی، څو ورځې کېږي چې یو ډول نوی تابلیت راغلی چې کله یې سړی وخوري وزن هم کموي او له خوړو وروسته یې سړی ښې خبرې کولی شي. د دې تر څنګ انسان ډېر غښتلی کوي. دا تابلیت $80 قیمت لري. له رئیسانو، لوړ پوړو چارواکو او پیسه‌دارو خلکو پرته بل څوک نشي خوړلی. مور مې په مهربانۍ سره وویل زویا هغه قاچاق بران دي، پیسې او ملکیت لري، ته یې ولې خورې او خپل ځان خرابوې؟ بیا یې راته وویل زویا دا د نشه یي توکو تابلیت ښکاري. ځواب مې ورکړ مورې دا مخدره توکي نه دي او روږديتوب هم نه لري. ډېر دلایل مې ورسره وویل، خو مور مې بیا هم قناعت نه کوو. ومې غوښتل لاړ شم او ویده شم، په داسې حال کې چې خوب نه راته، ځکه دې مستۍ او نشې په وروستي حد کې وم. د یوه کتاب لپاره مې $100 درلودل، هماغه مې راواخیستل او په تمثیلي توګه مې تلیفون غوږ ته ونیو او ځان سره مې وویل د سټوډیو کیلۍ له ما سره ده، که ډېره اړتیا نه وي سبا به یې دروړم. اوس مهال اړ یم چې له کور څخه بیا بهر شم او لاړ شم. مور ته مې وویل مور جانې د سټوډیو کیلي له ما سره پاتې شوې ده، همدا اوس باید لاړ شم ځکه ډېر ضرور پکار ده. مور مې په شک کې ولوېده، ځکه بهانه مې د مور لپاره د منلو وړ نه وه. په هر صورت موټر مې چالان کړ او د چای ترموز مې راسره واخیست. د موټر بخارۍ مې روښانه کړه او د حیدر سلیم سندره مې تر وروستۍ درجې پورې لوړه کړه. ورو ورو مې حرکت وکړ. کارت پروان ته له رسېدو سره مې د موټر ټانکۍ له تیلو ډکه کړه. له جیب څخه مې د $1 سلګون راویست، خپلې پیسې ترې واخیستې، نور یې بېرته راکړې. داسې فکر مې کاوه چې اسمان ته الوزم. مخه او هدف مې نه و معلوم، خو بیا هم په ټول ښار کې وګرځېدم. د ملا له اذان وروسته د شپې تاریکۍ خپل تور څادر ورو ورو ټولاوه. د رڼا څرک ولګېده. په دې بوری کې یو حمام ته لاړم. حمام مې وکړ. د سهار 7 بجې وې. د لوږې احساس مې کاوه. نصیب رستوران ته لاړم. پاچا مې وخوړه. له خپل موټر چلوونکي سره مې اړیکه ونیوله. ورته ومې ویل له کور څخه دې راووځه، تر هغه زه هم در رسېږم. کله چې کور ته ورنږدې شوم د موټر چلولو اجازه مې هغه ته ورکړه. موټر چلوونکی مې کېناست او ویې ویل چېرته وې مدیر صاحب؟ ورته ومې ویل نن شپه مې وغوښتل چې چکر ووهم. موټر چلوونکی مې وویل مدیر صاحب پر یوه ورځ موټر در سره و، د موټر حالت دې بیخي ور بدل کړی، سم نه ځغلي او کړپهار پکې ډېر شوی دی. آیا ته له خپل مال سره همداسې بې احتیاطي کوې؟ ځواب مې ورکړ په کیسه کې مه اوسه لالا، هڅه وکړه ګړندی شه چې ژر کور ته ورسېږم. له قلعه وزیر څخه د ملا عزت تر ښارګوټي پورې خوب را باندې راغی. ویده شوی وم. د کور له دروازې سره مې موټر چلوونکي راویښ کړم. کله چې له موټر څخه ښکته شوم ګورم چې د خپل موټر د مخې خوا یو څراغ او اشاره مات شوي دي. زما د خوا دروازه هم چیته شوې وه. همداسې نور زخمونه د موټر په ځینو برخو کې ښکارېدل. موټر چلوونکي مې راته وویل د موټر غم باید وخوړل شي، په یوه شپه کې د ټوټې ټوټې کړی دی. ورته ومې ویل په کیسه کې مه اوسه. جب ته مې لاس کړ. 1000 افغانۍ راسره پاتې وې. هغه مې ورکړې. ورته ومې ویل واخله لاړ شه خپل کور ته دې، که دې څه په کار و درته یې واخله، بیا 5 بجې په ما پسې راشه. ډېر بې حاله او ستومانه وم. دروازه مې وټکوله. مور مې دروازه را خلاصه کړه. سلام یې واچوه. نور یې څه ونه ویل.
زما لپاره یې هم ارزښت نه درلود چې ځواب راکړي یا یې رانه کړي. اوس ماته یوازې دا مهمه وه چې ویده شم. لاړم، په خپل ځای کې اوږد وغځېدم. 5 بجې مې مور ویښ کړم. له پاڅېدو سره مې هغه تابلیتکا چې قنداغه بای را کړی و خولې ته مې واچوه او ورپسې مې 2-3 ګیلاسه چای هم وڅښه. لږ را بیدار شوم، جامې مې واغوستې، د چایو ترموز مې هم واخیست. غوښتل مې له کوره ووځم. ناڅاپي مور مې په مهربانۍ سره وویل: زویا، په دې حالت کې چې زه تا وینم ډېره ویرېږم. الله دې نه کړي داسې نشي چې کومه ورځ روږدی شي. مور ته مې وویل: ډاډه او ارامه اوسه، په ما هېڅ هم نه کېږي. دفتر ته چې راغلم ګورم چې د تېرې شپې په ورتله ګډونوال زښت زیات راغلي وو. له رئیس سره مې اړیکه ونیوه. ورته ومې ویل: رئیس صاحب، د نن شپې خپرونې ته شاوخوا 200 کسان راغلي دي، څه وکړو؟ ویې ویل: هېڅ ستونزه نشته، ټول له سټوډیو ته بوځه چې 10 یا 15 کسان یې بحث وکړي. په همدې مهال مې چې مراجعین لوی سټوډیو ته بدرګه کوه ډېر نشه وم. خپرونه په ژوندۍ بڼه پیل شوه. دا کابل پوهنتون دروند ښوونکی او تکړه عالم استاد عبدالظاهر داعي هم راغلی و او دا بابا جانیانو په اړه یې ټولنیز معلومات وړاندې کړل. ویې ویل: دوی یوه مشترکه مرتده او فاسده ډله ده. د دې خبرې سره یو ځای د نری تکبیر غږ پورته شو. ګورم چې 200 تنه بابا جانیان چې د خپرونې د مراجعینو د هیات په ډله کې راغلي وو په ما او استاد داعي باندې حمله وکړه. ژوندۍ خپرونه قطع شوه. هغوی په جیبونو کې کاڼي راوړي وو. خپلو دسمالونو ته هم اور واچوه. کله چې پر ما او استاد داعي باندې هجوم راوړ نو په ډېره سختۍ سره مې ځان او استاد داعي له سټوډیو نه ویسته. ګورم چې د تلویزیون ګاردانې هم ډبولي او انګړ له بابا جانیانو ډک دی. د کنټرول روم سټوډیو یې هم په خپله ولکه کې راوستې وه. پرله پسې ښکنځلې کولې چې د تلویزیون د رئیس ښځه، د نستوه ښځه، د داعي ښځه دوی کافران دي. پر تلویزیون یې دومره تیږې وویشتلې چې روی هم په بشپړ ډول له لاسه ورکړې وه. زه رئیس او استاد داعي په 3م پوړ کې وو. په 2م پوړ کې مو زموږ خواته د دوی د راتګ د مخنیوي په پار یو وسلواله دفاعي کرښه جوړه کړه. رئیس له جنرال فهیم قایم سره چې هغه وخت د شټک غبرګون قوماندانو په اړیکه کې شو. شېبې وروسته جنرال فهیم قایم ډېر ژر د پیښې ځای ته راورسېده. د پولیسو رینجرو له لیدو سره د بابا جانیانو پلویان په تېښته بریالي شول. خو د تلویزیون د ودانۍ او سټوډیو ټولې ښیښې ماتې شوې وې. استاد عبدالظاهر داعي ډېر ډار شوی و. په دې چورت کې و چې څه ډول خپل کور ته ولاړ شي. موږ ډاډ ورکړ چې انشاءالله هېڅ ستونزه نشته، خوندي به خپل کور ته رسېږي. حالت تر کنټرول لاندې راغی. جنرال فهیم قایم د تلویزیون انګړ ته راغلی و. له موږ څخه یې وپوښتل: څه خبره ده؟ چاته خو به زیان نه وي رسېدلی؟ ورته ومو ویل چې زموږ څو تنه ساتونکي د چاقو په واسطه ټپیان کړي دي. په همدې وخت کې ایوب سالنګي چې د کابل امنیه قومندانو له جنرال ظاهر سره یو ځای تلویزیون ته راورسېده. ایوب سالنګي ډېر په غوسه و ځکه 2 اونۍ وړاندې مو څو انتقادي خپرونې د ده په اړه درلودې. د تلویزیون دهلیز ته چې ورسېده په لوړ غږ یې وویل: څه خبره ده؟ تاسو بیخي له پیسې راایستلې ده. له نورین پرته بل تلویزیون په افغانستان کې نشته. ستاسو له لاسه هېڅ په قرار نه یو. رئیس د سالنګي خواته راغی، له لاسه یې ونیو او خپل دفتر ته یې له ځان سره بوته. جنرال قایم د کابل د ملي امنیت رئیس او جنرال ظاهر چې د کابل د جنایي جرمونو د څېړنې مسؤل و ټول د رئیس دفتر ته لاړل. وروسته له 2 دقیقو یې زه هم ور وغوښتم. ورغلم، کېناستم. ګورم چې زما مخامخ څوکۍ کې ایوب سالنګي ناست دی. ناڅاپي په غوسه شو. ویې ویل: ای لوچکه لنډه غره، ته چا په دې تلویزیون کې د ویان په صفت نیولی یې؟ ویښتان دې د لوچکانو په څېر دي، له هېڅ چا شرم نه لرې. له یوې خوا خلک ښکنځې بې پته کوې او له بلې خوا د مجاهدینو خبرې کوې. څو مرمۍ دې په دې کونه خوړلې دي چې د جهاد خبرې کوې. ما ورته وویل: جنرال صاحب، سړی باید په کونه مرمۍ وخوري بیا د جهاد په اړه خبرې وکړي. د سالنګي غوسه 2 برابره شوه. ویې ویل: لعنت دې وي پر دې ډیموکراسۍ چې هر لوچک ویان شوی دی چې ته خو په خبریال او ویاندوی نه وی مشهور او د رسنیو د سانسور خبره نه مطرح کېدی. قماندانۍ ته مې بیولې، داسې سزا مې درکوله او داسې مې ډبولې چې پوه شوی وای چې د خلکو بې پته کول او ښکنځل یعنې څه. د خپل رئیس خواته مې وکتل. هغه هم له سالنګي څخه ډېر ډار شوی و.
زما تمه وه چې ننګ او دفاع به مې وکړي، خو ډېر غلی او وېرېدلی ولاړ و. یوه خبره یې هم ونه کړه، مګر جنرال ظاهر سالنګي ته وویل: قمندان صاحب، نستوه جنایي مجرم نه دی. که یې جرم هم کړی وي، موږ باید له هغه سره د سیاسي مجرم په چوکاټ کې چلند وکړو. ویې ویل: نه، د څه شي سیاسي مجرم؟ 200-300 کسان یې ټلویزیون ته راټول کړي. که کوم څوک وژل شوي وای او یا هم تلویزیون ته اور ورته شوی وای، آیا بیا له رسنیو څخه خوندي پاتې کېدو؟ غږ یې نور هم پورته شو. ویې ویل: اوږدو زلفو والا، د دې څو جنرالانو په مخ کې درته وایم، که مې د یوې اونۍ په موده کې بندي نه کړې، زه خپل نوم ګرځوم. تا د هر چا په اړه خپرونې جوړې کړې دي، زما په اړه دې هم خپرونه نیولې وه. ته ما نه پېژنې؟ زه ایوب سالنګي یم. ورته ومې ویل: سمه ده قمندان صاحب، زه د ویلو لپاره څه نه لرم. په همدې شیبه کې جنرال ظاهر خپل لاس زما پر اوږه کېښود او ویې ویل: ګران نادري، هڅه وکړه چې خپرونې دې لږ ټولنیزې کړې. ډېر تیز او توند پروګرامونه هم تاسو خرابوي او هم پولیسو ته ستونزې رامنځته کوي. دا همدې جملې په ویلو سره هغوی لاړل او وضعیت خپل لومړني حالت ته راوګرځېده. ټپي ساتونکي او کارکوونکي روغتون ته بیولي وو. 3-4 تنو کارکوونکو استاد دایي خپل کور ته بیولی و. رئیس بشپړ غلی و. له خپل دفتر څخه ووت او ماته یې وویل: د دې خپرونې شا نوره پرېږده، دا خلک ډېر ګواښونکي دي. ومې ویل: سمه ده، دا خبرې چې ماته وکړې. د خپلې ځانګړې خونې په لور روان شوم. دی به کله په دې کوټه کې یوازې و او کله به یې هم ملګري ورسره و. تلیفون مې له جیب څخه راویست چې ګورم 20 زنګونه راغلي دي. په دې کې ډېر زنګونه د سینما د ملګري محمود رهگذر و. زنګ مې ورته وواهه. له سلام مخکې په لوړ غږ وویل: نازم آن مشت که فرق زورمندان بشکند دستی که بازوی ضعیفان بشکند. چیرې یې شانستوه؟ خپرونه مې دې کتله، یو په یو قطع شوه. تشویش راته پیدا شو چې کومه پیښه نه وي شوي. ورته ومې ویل: نه خیرت دی، هېڅ ستونزه نشته. ویې ویل: ای هلکه نستوه، ته خو اوس له یو ویان څخه ډېر لوړ په یو رهبر بدل شوی یې. پوهېږې 1-2 نفره در باندې مین شوي دي، هغه د تاجکستان اوسېدونکي دي. ویې ویل: دا دې واخله، خبرې ورسره وکړه. ما پوښتنه ترې وکړه: څوک دي؟ ناڅاپي د یوې نجلۍ غږ راغی چې په بشپړه تاجکي لهجه یې خبرې کولې. ویې پوښتل: چیرې قمندان صاحب؟ تا خو زه له تاجکستان نه په خپل ځان میانه کړم، اوس دې مجبوره کړی یم چې افغانستان ته درشم. نه غواړې چې یو ځل دې دا مینه له نږدې ووینې؟ حیران پاتې وم چې څه ووایم. محمود رهگذر تلیفون واخیست. راته یې وویل: نادري صاحب، خپرونې هم ستومانه کړی، راځه نن شپه یو محفل ونیسو، په یوه بهانه به خپله مینه هم ووینې. ما پوښتنه ترې وکړه: ښاغلی رهگذر، چېرته درشم؟ پته یې راته 2م پروان زینت پرنچر راکړه. ما هم واده ورسره وکړه چې درځم. کله چې په موټر کې کېناستم، د تابلیت کا ټوله نشه راڅخه لرې شوې وه. خپل موټر چلوونکي ته مې وویل: زه چې 2م پروان زینت پرنچر ته لاړ شو. ځواب یې راکړ: مدیر صاحب، مور دې اړیکه نیولې وه. ورته ومې ویل چې خلکو پر نورین تلویزیون حمله کړې او استاد یعنې ستا پلار جان هم ډېر اندېښمن دی. خپل تلیفون مې راواخیسته. مور ته مې زنګ وواهه. ورته ومې ویل چې بابا جانیانو پر تلویزیون حمله کړې وه. لږ پاتې و چې ما او رئیس ووژني، خو وژغورل شو. د هغوی تر تعقیب لاندې یم. نن شپه کور ته نشم درتللی، ځم له یو ملګري سره د هغوی کور ته. مور مې راته وویل: سمه ده، په خپل ځان دې پام کوه. له مور سره مې د اړیکې تر پرې کېدو وروسته د ملګرو له جملې څخه یو تن چې د کابل امنیه قمندانۍ کې و، نوم یې زما له یاده وتلی و. هغه راته زنګ وواهه او ویې ویل: ای هلکه نستوه، په خپل ځان پام کوه. ایوب سالنګي د حوزه ټولو امیرونو ته ویلي دي چې که نستوه لږ سرغړونه وکړي نو ګیرې کړئ او دوسیه یې رسمي کړئ. زه پوه شوم چې دا سړی هسې بهانه راته جوړوي او نیسي مې. ورته ومې ویل: سمه ده. وروسته مې له دې ملګري اړیکه پرې کړه. ګورم چې رهگذر بیا اړیکه ونیوله، خو دا ځل دی خپله نه و بلکې هماغه تاجک نجلۍ وه. هغې راته وویل: کوم ځای ته را رسېدلی یې؟ زما مینې راتګ ته دی. زما لپاره لکه د 1 کال په اندازه دومره ځنډنی شو. بیخي ډېره دې په انتظار پاتې شوم.